السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست دوستانو. امید دی چې تاسو ټول به ښه یاست. زموږ کوشش دا وي چې همیشه دپاره ستاسو مخې ته هغه جملې هغه الفاظ راوړو د کوم په سبب باندې چې تاسو خپل روزمره زندګۍ باره کې خبرې اترې کوی شئ، خپل انګلش روانوی شئ او انګلش اسانولی شئ. نو په دې درس کې هم موږ ستاسو مخې ته څو جملې راوړي دي چې هغې ته تاسو بار بار ضرورت لرئ د خپل ملګرو سره، خپل کور کې مشرانو کشرانو سره د دې د ویلو اړتیا ده. راځئ د دې جملو په طرف. اوله جمله ده ګډ ډے ټو یو سر. ګډ ډے ښه ورځ، ټو یو تا ته، سر صیبه، یعنی تا ته ښه ورځ صیبه، یا مونږ داسې ویلی شو چې ورځ مو په خیر صیبه، ورځ مو په خیر صیبه. او که موږ وایو چې سهار مو په خیر، بیا به موږ وایو ګډ مارننګ ټو یو سر، یعنی صیب سهار مو په خیر. که دغه رنګې وایو چې شپه مو په خیر، بیا به وایو ګډ نایټ ټو یو سر، یا صرف ګډ نایټ، شپه مو په خیر. که وایو چې ماسپښین مو په خیر، نو بیا به وایو ګډ افټرنون، ماسپښین مو په خیر. بله جمله ده موږ سره هاو از هی. هاو از هی، هاو څنګه دی، هی هغه، هاو از څنګه دی، هی هغه، هغه څنګه دی. نو په جواب کې به موږ وایو هی از ناٹ ویل، هغه ښه نه دی. هی از ناٹ ویل، هغه ښه نه دی. او که موږ وایو چې هغه ښه دی، بیا به وایو هی از ویل، هغه ښه دی. هی از ویل، هغه ښه دی. بله جمله ده سټاپ کیډینګ. کیډینګ وی ټوکو ته او ګپ شپ ته وی. سټاپ کیډینګ، ټوخی کول بند کړه. سټاپ کیډینګ، ټوخی کول، سټاپ کا، ټوخی کول بند کا، یعنی ټوکی مه کوه. This is not a joke. جوک وی ګپ شپ ته یا ټوکو ته. This is not a joke. دا ګپ نه دی یا دا ټوکی نه دی. What can I do for you? What can I do؟ څه کولی شم for you، ستا دپاره، یعنی ستا دپاره څه کولی شم. What can I do for you؟ ستا دپاره څه کولی شم. Thank you for inviting us. Thank you، ډیره مننه، for inviting us، مونږ لره د دعوت راکولو. inviting یا invitation وی دعوت ته. Thank you for inviting us، مونږ لره د دعوت راکولو ډیره مننه. What is your problem؟ What is your problem؟ problem معنا مشکل، مسله. What is your problem؟ ستا څه مشکل دی یا ستا څه مسله ده. Everything is fine. Everything، هر څه، is fine، سم دی. Everything is fine، هر څه سم دی. I am tired today. I am tired، زه ستړی یم. today، نن. I am tired today، زه نن ستړی یم. What can I do for you؟ What can I do؟ څه کولی شم for you، ستا دپاره. What can I do؟ ستا دپاره څه کولی شم. Hope to see you next time. Hope، امید لرم، to see you، چې تا ووینم، next time، بل وخت. Hope to see you next time، امید دی چې بل وخت دې ووینم. Please say something. Please، مهرباني وکړئ، say something، څه ووایئ. Please say something، مهرباني وکړئ، څه ووایئ. I cannot say something، زه څه هم نشم ویلی. I cannot say something، زه څه هم نشم ویلی. Did you get my point؟ Did you get، آیا تا حاصل که، یعنی ته پوه شوې، my point، زما په نکته باندې یا زما په خبره باندې. Did you get my point؟ کله چې موږ چاته وایو چې آیا ته زما په خبره پوه شوې، نو موږ به وایو Did you get my point؟ آیا ته زما په خبره پوه شوې. Well done، keep it up. Well done، ډیر ښه، keep it up، عمده جاري ساته. Well done، keep it up، ډیر ښه، عمده جاري ساته. کله چې یو کار څوک ښه وکړي، نو موږ ورته وایو عمدې ته دوام ورکړه یا عمده جاري ساته. نو موږ به ورته وایو well done، ډیر ښه، keep it up، عمدې ته دوام ورکړه، عمده جاري ساته.
he's pretending, he is pretending. هغه بهانه کوي. pretend معنا بهانه کول. he is pretending هغه بهانه کوي. او که موږ وایو هغه بهانه کوي چې بیمار دی، یعنی د بیمارۍ بهانه کوي، نو موږ به د دې نه وروستو to be راوړو او ill به ورسره ولګوو. he is pretending to be ill هغه بهانه کوي چې بیمار دی. یا که موږ وایو چې هغه بهانه کوي چې ډاکټر دی، یعنی په بهانه یې د ځان نه ډاکټر جوړ کړی دی، نو بیا به موږ وایو he is pretending to be doctor. he is pretending to be doctor هغه بهانه کوي چې ډاکټر دی، یعنی ځان نه په بهانه باندې ډاکټر جوړ کړی دی. دویمه جمله ده he is of my age. he is of my age هغه زما همزولی دی یا هغه زما هم عمر دی. he is of my age هغه زما همزولی دی. we ate to our fill. we ate to our fill. we ate موږ خوراک وکړ to our fill ښه په مړه خېټه، یعنی موږ ځان ښه موړ کړو. we ate to our fill موږ ځان ښه موړ کړو. do not spit. do not spit معنا لاړې مه توکوه. spit معنا لاړې توکول. do not spit لاړې مه توکوه. که موږ وایو چې په فرش باندې لاړې مه توکوه، نو بیا به موږ وایو do not spit on the floor. په فرش باندې لاړې مه توکوه. he fell headlong. he fell headlong. he fell headlong معنا he fell هغه پریوته headlong سرچپه، یعنی هغه سرچپه پریوتو. he fell headlong هغه سرچپه پریوتو. he was released. he was released هغه راخلاص شو. he was released هغه راخلاص شو. please wait I'm coming. please wait مهرباني وکړه انتظار وکړه. I'm coming زه راځم. please wait I'm coming مهرباني وکړه انتظار وکړه زه راځم. sorry you are a bit late. sorry وبخه you are a bit late تا لږ ناوخته کړو. you are a bit late تا لږ ناوخته کړو. beware of pickpockets. beware of pickpockets beware ځان ساته او هوښیار اوسېږه of pickpockets د جب تراشو نه، یعنی د جب وهونکو او جب تراشو نه ځان ساته. do not spit on the floor. do not spit on the floor. do not spit لاړې مه توکه on the floor په فرش باندې، یعنی په فرش باندې لاړې مه توکوه. don't go bareheaded in the sun. don't go bareheaded in the sun. don't go bareheaded سرتور سر مزه یا سرتور سر مګرزه in the sun په لمر باندې، یعنی په لمر سرتور سر مګرزه. please pull the chain. please مهرباني وکړه pull the chain د زنجیر راخ کا. please pull the chain مهرباني وکړه زنجیر راخ کا. his days are numbered. his days are numbered د هغه د شمار ورځې پاتې دي. his days are numbered د هغه د شمار ورځې پاتې دي. be seated comfortably. be seated comfortably په آرام باندې کېنه. be seated کېنه comfortably په آرام باندې، په آرام باندې کېنه. sympathize with poor. sympathize همدردي کوه with poor غریب خلکو سره. sympathize with poor غریب خلکو سره همدردي کوه. nobody can tolerate this. nobody can tolerate this. nobody څوک هم can tolerate this دا نشي برداشت کولی. څوک هم دا نشي برداشت کولی. the weather is so cool today. the weather موسم is so cool ډیر یخ دی today نن. the weather is so cool today موسم نن ډیر یخ دی. go to bed now. go to bed وده شه now اوس، یعنی ځه لاړ شه اوس وده شه.